السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو روغ رمټ خوشاله اوسئ. محترمینو، اوس په ایډاب اډیشن کې دا طریقه درته ښیم چې په ایډاب اډیشن 6 کې موږ پروګرامونه څنګه راپورته کوو، یعنی ټونر څنګه راپورته کوو، هیکوګانې، ډیلای، پی اس پي، دا شیان څنګه موږ پکې راپورته کوو. دا طریقه درته ښیم، په ډېره اساني سره درته ښیم. تاسو زموږ سره در پایه اوسئ. ترمینو که چیرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ژنګولې علامت در سره ووهئ چې زموږ ټولې ویډیوګانې در تاسو پورې په ډېره چټکۍ او ژر تر ورسېږي. ورځم د ویډیو د شروع کولو په لور باندې ایډاب اډیشن راخلاصومه. ایډاب اډیشن مې راخلاص کړئ، لږ ریکارډ کوم. اوس دلته موږ ګورو، دلته نه هیکو شته، نه ټونر شته، یو شی نشته. په دې دوو خانو کې ښکاره کوي یو شی نشته. دا اوس موږ دې ځای له راولو. په دې ځای کې موږ هیکوګانې او ټونر دا مکمل شیان موږ دلته راولو. دغه بټن به ووهو، دا مې ووهله، دا ځای راواوښتی. د دې ځای څخه به دا ایډ ووهو. ایډ کې به راسو، زما پروګرامونه دلته پراته وه په ډي کې. چې په ډي کې رالو، دلته اوس پروګرامونه زما دا په دې فولډر کې دي. دا مې ووهئ، دا نیو فولډر دی. اوکې مې ووهله. اوس دا نیو فولډر دلته رالی، دا دی. دا مې ووهئ، دا مې ووهئ او دلته دا وهم. اوس به پروګرامونه راپورته کړي. دلته چې اوس رالو، په دې کې یو ټون راپورته کړي شیان چې که څه شیان په هغه فولډر کې پراته وو هغه یې مکمل راپورته کړل. اوس تاسو کتلی شئ ورته، دا دې مکمل یې پورته کړل. اوکې، دا اوکې مې ولګول. اوس راځم پروګرامونه درته ښکاره کوم چې کوم یې پورته کړي دي، کوم نه. خو یو دا ویستي و، یو دا ویستي و، په دې کې شی نه ولو. اوس دا دې مکمل شیان کې پکښې دي. دا دې اوس تاسې کتلی شئ هر شی کې پکښې دی. دغه ټون دی، یا دا دې راپورته کړی دی. خو بیا هم ډېر شیان یې پورته کړي دي، خو داسې تاسو ته معلومېږي. دا د کلاسیک ټول شیان یې پورته کړي دي. دا کلاسیک مکمل شیان دي. دا کلاسیک ډیلای ده، دا ریور دی. دا مکمل شیان دا دې پورته کړي دي. په دې ویډیو کې مې هم دومره قدر درته وښوله چې دا پروګرامونه موږ څنګه کې راپورته کوو. په بله ویډیو کې به بیا دا طریقه درته وښیم چې موږ پروګرامونه څنګه استعمال کوو. او د اډیشن کې خپله موږ کار کړی دی په تېرو ویډیوګانو کې چې دا رقم موږ نات کولی شو چې جوړ یې کړو. او اوس چې کوم پلګینان مې ورته راپورته کړل، په دې کې موږ څنګه کار وکړو. د دې طریقه به بیا وروسته درته ښیم. خوشحاله روغ رمټ اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.